مینیټور سره وپیژنئ د ګوست روباټکس شرکت نوی جوړښت. دغه نوی روباټ له هر ډول حالاتو سره ځان عادي کولی شي. یو څو چلونه یې هم زده دي. ټوپ وهلی شي، په 2 پښو تلی شي، په پوړیو هم پورته کیږي او د دې ترڅنګ بل کمال یې دا دی چې دروازه هم درته پرانیزي. بیه یې هم ډیره ګرانه نه ده. که $1,000 لرئ نو بس ستاسو دی. GoPro شرکت خپل لومړی ډرون بازار ته وړاندې کړ. نوم یې کرما دی او بیه یې شاوخوا $1,100 ټاکل شوی. دغه ډرون کولی شي بند په بند کات او کوچنی یې کړئ. د ښه کیفیت په کامرې هم سمبال دی. کامره ترې لرې کېدلی هم شي او لوی کمال یې دا دی چې له لرې واټنه په 2 بېلابېلو ژبو په خپل غږ کامره فعالولی شي. چین او کاناډا کې فزیک پوهانو کوانټم ټیلیپورټیشن یا د رڼا له لارې له یوه ځایه بل ځای ته د یو څه لیږدولو په برخه کې نوی پرمختګ کړی. دوی وکولی شول یو کوچنی توکی لسګونه کیلومتره لرې د رڼا په صورت له یوه ځایه بل ځای ته ولېږدوي. دغه ازموینه د کاناډا په کالګري او د چین په هیفي ښارونو کې وشوه. ګوګل د خواله لپاره د الو په نوم یو نوی پروګرام پرانیست. جالب او نوې خبره پکې دا ده چې د دغه پروګرام د کارولو پر مهال تاسو یو خیالي اسسټانت یا مرستیال هم لرئ چې د یو ځای موندلو نه نیولې د ښو هوټلونو پورې بېلابېلو برخو کې درته لارښوونه کوي. خو کمزوری اړخ یې دا دی چې ګوګل به مو معلومات د تل لپاره ساتي.